السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، راځو په دې ویډیو کې په سټوریج پول باندې خبره کوو. موږ ته فایل سرور یو ډیر ښکلی فیچر راکوي چې هغې ته موږ وایو سټوریج پول. ملګرو، سټوریج پول څه کار کوي؟ زه تاسو ته دلته په لنډه توګه ووایم. ګوره، موږ سره سرور دی، فایل سرور دی. فایل سرور عموما خلکو ته سټوریج ورکوي. تاسو ته به انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې موږ د ریټ کنفیګریشن طریقه مو ښایو چې څه رقم ریټ کنفیګر کوو. ځکه عموما فایل سرور سټوریج ورکوي، نو دکې به د سل یو نیم سلو یوزرانو یا له ده زیاتو کارمندانو ډیټا وي، نو دکې به ملټیپل هارډ ډسک وي او هغه کې به حتما ریټ کنفیګر وي. د سټوریج پول له لارې هم موږ ریټ کنفیګر کوی شو، خو وروسته انشاءالله موږ ریټ باندې ځانګړې ویډیو جوړو. ګورئ، موږ سره فایل سرور دی، په دې کې دا موږ سره یو هارډ ډسک دی، صحیح ده. ورسره موږ سره په څنګ کې بل هارډ ډسک دی، او د ده په څنګ کې نو بیا بل هارډ ډسک دی، او ورسره په څنګ کې بیا بل هارډ ډسک دی، صحیح ده. که کپیسټي ته راشو، دا هارډ ډسک چې دی فور ایگزامپل د نمونې په ډول دا هارډ ډسک چې دی دا موږ سره 360 جی بی دی. دا هارډ ډسک چې دی موږ سره 180 جی بی دی. دا هارډ ډسک چې دا موږ سره 1 ټي بی دی، او دا هارډ ډسک موږ سره 560 جی بی دی، صحیح ده. دا موږ سره ملټیپل هارډ ډسک دي. داسې چې هارډ ډسک کې خورې ورې وي ملګرو، دې ته بیا موږ وایو جسټ بنچ آف هارډ ډسک، جی بی او ډي، جسټ بنچ آف هارډ ډسک. موږ سره خواره واره هارډ ډسک دي، نو دا موږ همداسې نه پرېږدو ملګرو. نو بیا موږ ته دلته اجازه راکوي فایل سرور چې موږ د دې ټولو هارډ ډسکونه چې دا موږ سره خورې ورې وي، موږ دنه یو ورچوال هارډ ډسک جوړ کړو. چېرته جوړ کړو؟ په بهانې سره اول ته یو پول جوړ کړو. چېرته جوړ کړو؟ دنه به موږ یو پول جوړ کړو، او دا ملټیپل هارډ ډسک به موږ د دې په داخل کې راواچو، نو دا به پول شي. بیا ملګرو، له دې پول نه موږ هارډ ډسک جوړولی شو، ورچوال هارډ ډسک. یو ورچوال هارډ ډسک دا شو، او بل ورچوال هارډ ډسک موږ سره دا شو. دا به د دې پول نه زه جوړوم، صحیح ده. بیا نو په همدې یو هارډ ډسک په داخل کې دا ورچوال هارډ ډسک 1 شو او بل 2 شو، نو په ده په داخل کې بیا زه څه شی جوړوی شم؟ والیومي پارټیشنې. دا یو هارډ ډسک شو ورچوال، دا بل شو. پوه شئ ملګرو؟ نو دا موږ سره ایزي منیجمنټ راځي. ګوره، 360 جی بی، 180 جی بی، 1 ټي بي، 560 جی بی دی نه موږ ټول هارډ ډسک جوړو. فور ایگزامپل دی نه 2 ټي بي هارډ ډسک جوړ شو، نو موږ بیا دا پول شو. بیا د پول نه موږ دا یو ورچوال هارډ ډسک شو، او دا چې دی که نه بل ورچوال هارډ ډسک شو. دا به ښه داسې کار کوي لکه څنګه چې ریل هارډ ډسک دي. او بیا په دې کې 5 پارټیشن جوړی که 2 جوړی، په دې کې 5 پارټیشن که 2 جوړی. دا دې ته موږ وایو سټوریج پول. نو خواره واره هارډ ډسکونه موږ پول جوړو. د دې ډېره ګټه دا ده، دلته هم چې کله موږ پول جوړ کړو او کله ته بیا موږ ورچوال هارډ ډسک جوړوو که نه، نو ګرالۍ دلته بیا موږ ته وایي چې څه رقم هارډ ډسک جوړوي. ته موږ سره ریټ کنفیګر کوي که نه، ریټ لیول 1 0 یا 5 کنفیګر کوي که نه، د دیز نه هم کنفیګر کېږي، صحیح ده. دلته د یو بله ښېګڼه غټه دا ده ملګرو چې وروسته به انشاءالله موږ ریډ ووایو. اوس فور ایگزامپل موږ سره ریډ دی، تا کنفیګر کړو ریډ لیول 5، او ریډ لیول 5 کې داسې وي چې 3 هارډ ډسک وي موږ سره 1 2 3. په ده کې چې یو ډاون شي، دا نور 2 به کار نه کوي. ته به ځې بازار ته یو بل هارډ ډسک به راوړې، به لګې بیا به دا کار شروع کوي. نو دلته موږ سره 2 ډوله هارډ ډسک موږ دلته ایډ کوی شو. یو ته موږ هارډ ایډ وایو، معنا چې یو هارډ ډسک ډاون شو، ځې به بازار ته بل هارډ ډسک به راوړې، به لګې. او یو موږ هارډ سپیر هم کوی شو. هارډ سپیر دا معنا چې په همدې کې موږ سره 15 هارډ ډسک دي، 4 استعمالوم، یو د هارډ سپیر په توګه لګوم. لکه اکثره موټروانان چې ځان سره یو ټیر مو فکر کړی ځان سره ګرځوي تر څو یو ټیر ورته خراب شي او دا د هغه پر ځای دا استعمال کړي. همداسې دا داسې شکل لري. معنا فور ایگزامپل 15 هارډ ډسک دي موږ سره، یو به د هارډ سپیر په توګه موږ پرېږدو. دلته به کنفیګر وي، پروت به ځای به یې نه استعمالېږي. کله چې یو هارډ ډسک ډاون شي، اټومیټیک به د هغه په توګه کار شروع کوي. دا ښېګڼه هم موږ ته سټوریج پول راکوي، صحیح ده. نو زه به راشم دلته به سټوریج پول زه کنفیګر کړم.
نو د دې لپاره زه سرور راچلنوم راچلن کړی مې سرور خو زه مجبور یم چې دې سرور کې یو 2-3 هارډ ډیسک اضافه کړم د هغه دپاره زه د سیټینګ ته راځم او ایډ کوم یو هارډ ډیسک به ایډ کړم سکیزي هارډ ډیسک ما سره سپیس دومره نشته خیر دی زه ټیسټینګ پرپز لپاره دا 1 GB شو او چېرته به سټور کم په سی ډرایو کې زه سټور کوم جسټ ټیسټ په نامه فینیش یو خو اضافه شو نه 1 GB یو به بل هم اضافه کم هارډ ډیسک ورچوال هارډ ډیسک سکیزي دا به داسې چې تاسو به ملګرو د فایل سرور سره هارډ ډیسک کې اټیچ کړي وي که نه ما تاسو ته ویل چې فایل سرور کې به موږ سره عموما جسټس desktop experience 1 VMD already exist دلته واچو نوم ورته بدل کړه کنه یار یو ځای کې سٹور کا خو سٹور کا فینیش اوکې همدا دوم بستی ملګرو ځه hot could not be edit hot edit yes hot edit کا ګورم زه دلته ډیسک منیجمنت ته راځم دا دوه هارډ ډیسک به ما ته اوس راغسي دلته ګوره یو هارډ ډیسک دا به زه آنلاین کم او دا به هم زه آنلاین کم او دا به انیشلایز کم جی پی ټي په توګه اوس به نو راځو خپل کار به اوس به پول جوړو صحیح ده ملګرو نو زه دلته راځم اوس سرور منیجر ته او فایل سرور ته برس راځم صحیح ده ما سره فور ایگزامپل 15 هارډ ډیسک دي شپږ هارډ ډیسک دي فایل سرور کې نو دنه موږ اوس پول جوړو ته به راشي سټوریج پول ته ګوره تر اوسه دلته اوس راخلی ښه دلته له هارډ ډیسک نه دي راغستي select a storage pool to display its related physical disk اوکې زه به راشم پول به جوړ کړم یو فول دلته به کلیک وکړم او نیو سټوریج پول یو نوی پول جوړوم دا اوس ګوره this wizard help you group physical disk into a storage pool enabling you to make more efficient use of disk capacity ګوره غټه ښېګڼه به دا چې ملټیپل هارډ ډیسک دي یو لوی پول جوړ کړه نو د دې efficient management به هم کوی شي after creating a storage pool you can use space in the pool to create volume on virtual disk which appear as a normal disk to operating system To create a storage pool, you must have at least one unused physical disk in a storage subsystem that can manage it. Yes, next ka. The storage pool ته نوم څه ورکړئ زه ورته دې ته نوم ورکوم my pool او ډسکرپشن ورکړئ که نه select the group of available disk also known as a دلته ما سره هارډ ډیسک نه دی راغستی زه نه پوهېږم چې ولې هارډ ډیسک ما سره نه دی راغستی زه دا یو ځل ریفریش کړم چې ما دلته هارډ ډیسک راواخلي ریفریش ملګرو دلته چې ما سره هارډ ډیسک راوانخلي نه کېږي زه دا ګورم چې ولې هارډ ډیسک ما سره تر اوسه راوانغستل پیکسل نه پوهېږم نیمه ګنټه او که څلوېښت دقیقې خوارۍ وروسته د چیټ جی پي ټي ماما او نورو مرجعو تر معلومات وروسته دغه دلته راشیان راغلل نه پوهېږم چې مشکل څه و خو یو څه خواري مې وکړه یو خو مې دا کار وکړو چې رن ته راغلم او دلته services.mc ته راغلم او دلته مې د سټوریج په نامه
سټوریج څه اټومیټیک کړو. تاسو دلته وګورئ سټوریج، دلته د سټوریج په نامه یو څه وي، یو سرویس وي. ګوره سټوریج سرویسز دا بای ډیفالټ چې و دا دلته مینول و، ما اټومیټیک کړو. خو نه پوهېږم د سره مو نه شو. بیا نو چیټ جی پي ټي ما راته وویل چې شاید مشکل ډېر حل لارې راته راوښودې، خو بالاخره داسې مې وکړل نه، وایي شاید سټوریج دې کم اضافه کړی وي، چې کم سټوریج وي هغه منم بیا دا کار نه کېږي. ویم ویر کې صرف دا مشکلات دي. نو بیا مې لږ ډېر ځای ورکړو ورته. ګوره 2 نور هارډ ډیسک مې اضافه کړل. ګوره هغه 1 او 2 جی بي بیخي هلته ماته راخلي نه. نو مشکل آی تھنک بس هغه سروس هم نه و، سروس مې اټومیټیک و بیا مو نه شو. یو مې 30 جی بي او یو مې 80 جی بي ځای اضافه کړو. یا ساتئ ملګرو دلته باید د تاسو سره آنلاین یعنې داسې نه وي ښه، آفلاین باید ونه اوسي چې آفلاین وي بیا هلته نه راخلي. دا به دلته آنلاین وي یوه خبره، او دویمه خبره دا ده چې دا به تاسو سره د بیسیک په شکل کې وي، او دلته دا کوم ان الوکیټ کې به پرېږدئ ښه ملګرو. دې ته به سپیس د ولیوم به پکې نه جوړوئ. اوکې نو تقریبا 40 دقیقې ټربل شوټ وروسته اوس راځو بیا. ګورئ ملګرو MCSE ټول ټربل شوټ دی ښه، دې ته به زړه نه ورخطا کوئ. او فایل سټوریج ته به راشئ، سټوریج پول ته به راشئ. ګوره اوس دلته به موږ سره هارډ ډیسک راواخلي. ګوره یو 80 جی بي یو 30 جی بي مخکې نه راغوستو ځکه مشکل مو. اوس به ملګرو اول تاسو دې نه پول جوړوئ ښه، چې کله مو پول جوړ کړو بیا به کار کېږي. نو را به شئ نیو سټوریج پول ته، د ده وروسته به پول ته نوم ورکئ مای پول، دا نوم شو. دا به دې نه نیکسټ کوئ. ګورئ ملګرو دلته څو هارډ ډیسک دي ما سره، یو 80 جی بي دی یو 30 جی بي دی، دا دواړه یې راغستې، دا دواړه به دې نه اوکې کوئ. دواړه که دې اټومیټیک واغستل ګوره کیپیسټي 80 او 30، که دواړه دې ټوټل کیپیسټي به څو کېږي 90، 80 او 30 څو کېږي 90. نو دې نه به 90 جی بي مونږ یو پول جوړ کړو. ګوره د اټومیټیک په ځای تاسو هاټ سپیر هم اغستی شئ. هاټ سپیر چې دی واغستو بیا به څه معنی؟ ګوره فور ایگزامپل دا اټومیټیک شو، دا دویم ما هاټ سپیر کو. پر د نمونې په ډول ما سره 15 هارډ ډیسک دي، څلور هارډ ډیسک مې اټومیټیک واغستل، د دې سپیس به ماته راورکول کېږي. دا کوم چې هاټ سپیر دا به سټینډ بای موډ کې ولاړ وي. هر هارډ ډیسک چې ډاون شو دا به د هغه په توګه کار شروع کوي. زه ورته یم نه اوس ماته دا اټومیټیک کا، دا دې زه نیکسټ کوم. یس ګوره اوس به یو فول کریټ شي ملګرو ښه، دا فول شو. موږ به یوازې اوس صرف فول کریټ کو. ګوره create a virtual hard disk when this wizard close. کله چې دا چیک ولګې مستقیما به تاته د هارډ ډیسک د جوړولو یو بل ویزټ خلاص کړي، خو زه ورته یم نه هغه زه خپله خلاصوم. دا دې نه کلوز کړه. ګوره موږ سره پول جوړ شو، څه نوم یې دی مای فول، او 90 جی بي ځای دی، پری سپیس 7.5 جی بي تقریبا ماته راکوي. صحیح ده. اوس به دې کې ګوره یو پول دی، دې کې ته اوس 2 هارډ ډیسک هم جوړوی شي، 5 هم جوړوی شي، بیا په هر هارډ ډیسک کې ته والیوم هم جوړوی شي. نو ورچوال هارډ ډیسک به کوم ځای کې جوړوي؟ دلته به راشي یو نوی ورچوال هارډ ډیسک ورته یې زه جوړوم. لږ ریفریش. اوس دلته ما دا اپشن ولې نه راکوي؟ اوکې دلته زه کلیک وکړم، دې ځای نه به جوړی ښه ورچوال هارډ ډیسک. دلته به کلیک وکړئ نیو ورچوال هارډ ډیسک. زه یو نوی ورچوال هارډ ډیسک جوړوم. د چا نه جوړی؟ همدې 90 جی بي ځای نه دا به تاسو ته خلاص شي دا اپشن. څه وایي؟ A virtual disk is a collection of one or more physical disk from a previously created storage pool. تا یو فول جوړ کړی دی ټوټل 90 جی بي، دنه اوس راځه او هارډ ډیسک ته جوړوه. نیکسټ که دیځي نه هارډ ډیسک ته به نوم څه ورکوي؟ زه ورته یم هارډ ډیسک هارډ 1 یا هارډ ډیسک 1. دا به دې نه نیکسټ کم. د ده انکلوژر ریزیلینس جوړی که نه ما سره اوس دومره هارډ ډیسک نشته چې هغه بل سرور کې زه د یو های اویلیبلیټي لپاره بل جوړ کړم. نه ګورئ ملګرو سمپل جوړئ، میرر جوړئ که پیرټي جوړئ. دا انشاءالله وروسته بیا موږ وایو ښه چې سمپل جوړی دی کې ډیټا سټریپ کېږي، دا به موږ سره ریډ لیول 0 وي. میرر کې چې دا موږ سره ډیټا کاپي کېږي نو دا به موږ سره ریډ لیول 1 وي، او پیرټي کې موږ سره ریډ لیول 5 وي. ګوره سمپل کې چې دی که نه ګوره میکزیمم کیپیسټي هم زیاته وي او تروپوټ هم زیاته وي، ریډ رایټ سپیډ زیات وي ځکه ایټ ټایم دواړو هارډ ډیسکو ته ډیټا ځي چې وروسته به دا موږ وایو، خو ریلیبلیټي د کې کمه ده. میرر کې بیا ډیټا کاپي کېږي، 2 هارډ ډیسک دي، 3 هارډ ډیسک هم تاسو میرر کوی شئ. ګوره 2 هارډ ډیسک دي میرر دی، یو چې ډاون شو بل کار کوي، خو
خو که دونه ډاون شي بیا کار نه کوي. خو که غواړې چې 2 هارډ ډیسک دې فیل شي او بیا دې هم کار وکړي بیا 15 هارډ ډیسک استعمال کا. پیرټي هم داسې خپلې خبرې لري. زه به سمپل واخلم. دیز نه به نیکسټ کوم. ګوره 10 پروویژن اخلي که پیکس پروویژن اخلي. ګوره یې ملګرو زه کار څه کوم. ما سره څو جی بي دلته ما راغستی دی 90 جی بي. دا پیکسډ پروویژن دا معنا ده وروسته زه اوس سایز ورکوم. زه ورته وایم څومره ځای چې تا ته زه در کوم لکه د 90 جی بي پول نه تا ته زه 45 جی بي در کوم. که پیکس د دیز نه واخلم اټومیټیک په همدې وخت کې د 90 جی بي نه 45 جی بي به درته ورکړل شي که دا استعمالوي که نه. خو زه 10 اخلم. 10 دا معنا چې سایز څومره در کوم لکه تا ما 45 جی بي در کو خو ته اوس کم استعمالوي. تا اوس 1 جی بي استعمال کړی نو کم واخله که نه ټول ځای به یو ځل نه درته نه الوکیټ کېږي. صحیح ده. دا به دیز نه نیکسټ کې سایز ته به راشي څومره سایز میکزیمم څومره چې سایز د مغو نه استعمالوي که نه زه درته وایم. زه ورته وایم فور ایگزامپل ته 30 جی بي زه استعمال کړه څومره 30 جی بي. دا به دیز نه نیکسټ کې دا به کریټ کې. ګوره اوس به یو ورچوال هارډ ډیسک کریټ شي. ښه ملګرو پول مو کریټ کو په فول کې ګوره دا اوس کلوز کا. ګوره بیا لاندې چیک ما لګولی و ښه ځکه یې ماته دا آپشن راکو که نه بیا آپشن نه راکو نو ما لاندې چیک لګولی د په خاطر ګوره ماته بیا بل ویزټ خلاص شو. څه وایي this visitor help you create a volume. نه زه والیوم لا اوس نه جوړم صبر وکړه. یس یو ګوره پول نه د ټول پول نه ما یو دانه هارډ ډیسک ورچوال هارډ ډیسک جوړ کړو. صحیح ده ملګرو. د ټول پول نه ما تر اوسه یو هارډ ډیسک یو ورچوال هارډ ډیسک جوړ کړو. راځم یو نوی ورچوال هارډ ډیسک بلم جوړوم د چا هم د دې پول نه. دلته راځم هماغسې خبره ده دلته به ورکړم هارډ ډیسک 2 resilience نه اخلم دام سمپل اخلم. نیکسټ 10 پروویژن ما اکچولی ملګرو ټول 10 پروویژن کارول ځکه هلته ما سره هارډ ډیسک کې 10 پروویژن په دغه دی لکه دلته زه اوس ورکوم ما سره بره څو دی ټول فول کې ما سره 90 جی بي ځای دی که نه زه درته ورکوم 1.5 جی بي دا به اخلي. ولې چې دا اوس دکې بیخي ډېټا نشته 1 جی بي ډېټا ده پکې نو دا به دلته زه وایم 190 جی بي ځای راواخله. صحیح شو. ګوره 190 جی بي هارډ ډیسک دا کریټ کوي نو اکچولی هلته خو بره ټول دا زه تاسو څنګه پوهېږم ملګرو. ګوره دلته ټول پول ما سره څونه دی 90 جی بي په ده کې یو هارډ ډیسک او په دې پول کې ګوره ما تاسو ویل چې اول به پول جوړئ په پول کې به هارډ ډیسک جوړئ په هارډ ډیسک کې به والیوم جوړئ. ټول پول دې څومره دی 90 جی بي هارډ ډیسک دې پکې څو جوړ کړل 2 یو 150 یو دیش نو دا خو 180 شو تا څنګه 180 جی بي دې نه راواغسل. خو 10 پروویژننګ دی که نه 10 مې استعمال کړی 10 څه معنا 1.5 جی بي مې درته ورکړو خو دا 1.5 جی بي دا د پول نه په همدې وخت کې نه اخلي که پیکس څو به ډایرکټ به نه کریټ کوي به ډایرکټ غوښتل چې همدا اوس ماته 1.5 جی بي راکړه ما ورته 1.5 جی بي واخله. خو ګوره دې اوس څومره ځای استعمال کړی 1 جی بي نو دې اکچولی د 90 جی بي نه اوس 1 جی بي استعمال کړی دی دا چې څومره زیاتېږي هغونه به ځای نیسي. صحیح ده. اوس ګوره که زه راشم دلته رایټ کلیک اینډ سیټینګ ته راشم په سیټینګ کې څه کوم مړه ګوره ملګرو دې کې به زه اوس والیوم جوړوم. ښه ګوره د هارډ ډیسک 1 کې به اول 2 والیومه جوړ کړم. رایټ کلیک نیو والیوم یو والیوم پکې جوړ کړه. دیز نه ګوره په چا کې جوړه هارډ ډیسک 1 کې جوړوم. نیکسټ وای والیوم سایز به دې سوی او ته 15 جی بي 2 والیوم پکې جوړوم. لیټر بای ای ویم یس صحیح ده. انټرفیس سره فارمیټ کا کریټ شو. ګوره ای پکې کریټ شو یو پکې بل والیوم هم جوړوم. نیکسټ چا هارډ ډیسک 1 15 جی بي بلم جوړه یس اف نیکسټ کریټ. ګوره فول په فول کې 2 هارډ ډیسک اوس په یو هارډ ډیسک کې 2 والیوم جوړوم په بل کې 2 والیوم جوړوم کلوز. اوس به بل 15 جی بي ته راشم نو په دې کې هم 2 جوړ کم نیو والیوم په دې کې والیوم جوړه یس نیکسټ فینیش. ټول څونه دی 150 جی بي دی نو یو به 80 جی بي کړم بل به 80 جی بي کړم. ریکارډینګ مې سٹارټ کړی زه ریکارډینګ ډېر ډایرکټ هم داسې نه ځم چې پیریانو ته خبرې کوم اخر کې څه نه. صحیح شو. یو بل والیوم هم په همدې کې جوړوم په هارډ ډیسک 2 کې 80 جی بي اټومیټیک راغستی دی. یس هاټ سپیر دپاره ما کوم هارډ ډیسک اضافه نه کړو په خاطر چې اوس ما سره دلته بیخي ځای کم. ګوره ملګرو څه وشو 2 هارډ ډیسک ما اضافه کړي
دواړه هارد ډیسک نه ما یو فول جوړ کړ د 90 GB بیا د 90 GB فول په داخل کې ما دوه هارد ډیسک جوړ کړی خیر یو ته مې 9 GB ورکړ یو ته 10 GB د په خاطر چې ما ته نه استعمال کوخه دوه هارد ډیسک مې استعمال کړ دوه هارد ډیسک د کم ځای نه اخلي دی پول نه نو د سپیس ښه یوټیلایز کیږي خو په دوه هارد ډیسک کې ما دوه په دې کم چې هارد ډیسک 1 دی دا 10 GB دی او د کې ما دوه دانې والیوم جوړ کړل ای او اف او په دې هارد ډیسک 2 کې هم ما دوه والیوم جوړ کړل جی او ایچ اوس راشي ډیسک مینجمنت ته دا بر چې دا خو هغه یو جی بی دا خو دې خو کارونه کړو ګوره یو ډیسک 5 دی دو والیوم دی کې 15 GB 15 GB دا 10 GB دی ای او اف ګوره ای او اف ته ګوره کنه ای او اف چرته دی ای او اف 10 GB دی ایم 15 GB دی او اف هم 15 GB دی نو دلته ډیسک مینجمنت کې ماتم دا خی ګوره دلته 15 دی بلکې یو اتیا یو کې او یا تاسو د سپی سي تم راشي دلته هم دا خبري ګوره یو ای دی یو اف دی 15 GB 15 GB یو جی دی یو اچ دی اتیا GB او یا GB نو دې ښېګڼه څه شوه دا ډېر زیاتې ښېګڼې لري ملګرو یو خو جی جسټ بنچ اف هارد ډیسک نه خبره ووتله موږ سره هسې داسې هارد ډیسک نه دي چې ملټیپل هارد ډیسک وي کنه یو اتیا GB یو یا GB وي نو په دې کې یو کې 10 GB ځای خالی وي بل کې 15 هغه نه استعمالېږي صحیح یو خو دې نه استعمال نه شو بل ته موږ ریډ هم کنفیګر کوي شو نو دا اوس ما سمپل کنفیګر کو ښه نه مې ریډ 5 کنفیګر کو نه ریډ 1 نو دا دې نه مې یو ګوره ملګرو دې کې صرف غلط نشي اول ټول مې اډ کړل بیا مې ورته دلته فول جوړ کو بیا مې د فول نه هارد ډیسک جوړ کړ ورچل بیا په ورچل هارد ډیسک کې والیوم جوړ کړی ور دې کې شاید والیوم جوړول د پرلته هم آپشن وي نشته دلته به کلیک وکړئ چې رایټ کلیک دی نه نیو والیوم اغستی شي دلته اوس نیو والیوم ځکه نه راکوي چې خو یو نیم سل GB اتیا مې یو ته ورکړو هو څه مې بل ته ورکړل ښه نو ملګرو دا سټوریج پول یو زه کوشش کوم ملګرو ښه ویډیو کې په منځ کې څومره خلل راغلی ما تقریبا 10 دقیقې په انټرنیټ باندې سرچ وکړه او لاړم مشکل نشته زه ویډیو کې ټربل شوټ خپله پرېږدم زه یم چې ټربل شوټ راشي تر څو تاسو هم حل کړئ او مونږ هم حل کړو صحیح ده نو دلته چې د ویډیو کې کوم ټربل شوټ راغلی دا سره نوټ کړئ ګوره دلته تاسو ته ما وویله په ده چې MCSE ټول ټربل شوټ دی ښه نو ټربل شوټ ته زړه مخه کوئ شاید یوه ګنټه تاسو نه ونیسي خو چې یو کار نه کېدو حتما به یې کوئ لارې شته صرف په انټرنیټ کې سرچ کوئ